بامیه په سپکه سترګه مه ګورئ ځکه داسې ګټې لري چې په نورو څیزونو کې نه لیدل کېږي. سلام او وخت مو په خیر. ښه راغلاست زموږ فیسبوک پاڼې ته او یوټیوب چینل ته. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ. بامیه یا بینډۍ یو شمېر له هغو حیرانوونکو سبزیجاتو څخه ده چې بې شمېره روغتیایي ګټې لري او د انسان کې یو شمېر مهمو ناروغیو څخه ژغوري. بامیه ډېر لږ کالوري لري خو د ګټو او د روغتیا موادو تر ټولو غوره منابع ده. بامیه یو له هغو سبزیجاتو څخه ده چې د زیات شمېر ناروغیو پر وړاندې بې ضرره درمل رول لوبوي. د بامیه ګټې: د وینې لږوالی: بامیه د وینې له حجراتو سره د وینې بیا تولید کې مرسته کوي. د سرطان ضد: په دغه خوړو کې شته انټي اکسیډنټس په بدن د دفاعي نظام څخه د هغې آزاد رادیکالونو پر وړاندې چې حجرات ته بدلون ورکوي سره مرسته کوي ترڅو د سرطان مخنیوی وکړي. قبضیت له منځه وړي: خصوصا هغه اشخاص باید زیات استعمال کړي چې دائمي قبضیت لري، خو د اسهال مریضان باید ورسره احتیاط وکړي. د کولمو د التهاب او میکروبي کېدو څخه ساتنه کوي. په بامیه کې ویټامین A زیاته ده چې د سترګو ترڅنګ اعصابو ته هم طاقت ورکوي. همدارنګه ویټامین A په زردکو یا ګازرو کې هم په زیاته اندازه موجوده ده. د وزن او کلسترول په کمولو کې زیاته ونډه لري. په شکر اخته اشخاصو لپاره ډېره مفیده ده. دغه خواړه انسولین ته ورته خاصیت لري او په وینه کې د قند موادو اندازه کموي. د انسان دفاعي سیستم ته وده ورکوي. دا نبات یعنې بامیه جگر، وینه او تریخي ته زیاته فایده‌مند دی. په بامیه کې اوبه، پروتین، غوړي، کاربوهایډریټ، ویټامین A، ویټامین B او ویټامین C موجوده ده. دیابت ترڅنګ د بینډۍ د بوټي څخه په صنعت کې هم کار اخیستل کېږي، یعنې کاغذ ځینې جوړوي. کلسترول: په بامیه کې پیدا کېدونکی محلول فایبر په بدن کې مضر کلسترول ټیټولو سره د زړه د حملې او د زړه یو شمېر نورو ناروغیو څخه مخنیوی کوي. هضمه: په بامیه کې شته فایبر او د نورو ګټورو موادو د خوړو په هضم او په کولمو کې د هغې په انتقال کې ډېره زیاته مرسته کوي. له بدن څخه د زهري موادو په خارجولو کې هم مهم رول لوبوي. نفس تنګي: په بامیه کې شته انټي اکسیډنټس او ویټامین C د نفس تنګي ناروغیو په کمولو کې ډېره زیاته مرسته کوي.